دا یو لنډ کلیپ واورئ بیا په مختصر خبره کوم چې پی ټی آی پی ټی ایم ټي ټي پي ټي ټي اي او ورسره محمود خان دا بیخي یو ما ته د څوک د پښتو چل نه ښیي زما ملګري به یو جرګې له څوک راغواړي او هغه سره به بیا دغه عمل کېږي او عمل به په ګدام کې ناست نو دا ناممکنه ده زما دوه ملګري که په دغه عمل لاړل ځان به پرې وژنم هغه ملګري برابر کوم زه نن هم ټولو پښتنو ته وایم چې ګمراه یې ټیک ته ګمراه یې خو تمه مانه مه کوئ چې زه به ستاسو جنګ کوم زه ستاسو جنګ هرګز نه کوم زه به د خپلو وروڼو جنګ کوم ایمل خان بار بار راپاسي او د باچا خان سپکاوی کوي سپک ورپسې وایي او زه خپل یو سیاسي نظر هم تاسو سره ږدم چې زه سیاسي نظر دا لرم چې واقعي مشران که څومره تېر شوي دي اتلانه هغه که د هر وخت د هر سړي مبارزه د قام دپاره وه د قام د ګټې لپاره وه د شخصي مفادو دپاره نه وه که چا وسلواله مبارزه کړې ده لکه فقیر پي هغه هم د قام دپاره یو هڅه کوله او که باچا خان د عدم تشدد لار اختیار کړې وه هم د قام ګټه وه زه خبره په دې کوم چې باچا خان چې په کوم وخت کې د عدم تشدد لار خپله کړه نو دا د وخت تقاضا هم وه او نن هم زه دا ګڼم چې عدم تشدد د وخت تقاضا ده عدم تشدد دا ډېر لوی باس دی خو زه مختصر وایم چې زه اوس هم د عدم تشدد پلوي یم او د عدم تشدد قایل یم خو لنډه خبره دا هم در سره واورئ چې عدم تشدد صرف په نیشنل ګوند پورې نه دی تړلی او نه نیشنل د ژوند په هره چاره کې عدم تشدد فلسفه کارولی شي په خپل کور کې په روزګار کې د ژوند په نورو چارو کې ایمل خان ولې بار بار د باچا خان توهین کوي باچا خان د 9 نه 12 کالو پورې جلا وطن و په ننګرهار جلال آباد کې پروت و خو ایمل خان بار بار وایي چې پلانې پټ دی ډنګرې پټ دی نو زما په نظر باندې دا باچا خان ته توهین کوي دا سپکاوی کوي ځکه چې باچا خان بابا هم په یو وخت کې سایډ ته شوی و زه ورته پټ نه وایم دا یو ستر اتل و د سیاسي پړاو په یو وخت کې داسې راځي چې ته به سایډ ته کېږي دا څه د ماشومانو د کوڅو خبرې نه دي دا سیاسي خبرې دي په سیاسي خبرو کې باید دومره میچورټي یو سړی پیدا کړي چې هغه په دې خبرو ورسي دا خو داسې خبره نه ده چې ته یو سړي ته وایي چې که ته تکړه یې را میدان ته شه یو ماشوم یې بل ته وایي یا زه به بې ادبي ما په بښنې سره یو سړی بل ته وایي چې زه په دې لاره کې دا دونه ډېر مې وکړه ته که تکړه یې ته راشه ته یې وکړه نو زه به څه کوم زه به هغه سره ځم زه به یې ورسره په لاره کې کوم مهرباني وکړئ د دې بکواسیاتو نه تېر شئ زه یې دغه پلویانو ته وایم چې تاسو دا خبرې مخې ته کښېږدئ بیا پرې غور وکړئ بل ایمل خان په خپلو خبرو کې دا هم وایي چې زه د ټول قام په کیسه کې نه یم نو د باچا خان نظریه په کوم ځای کې دا وه چې زه د قام په کیسه نه یم باچا خان سره خو ظلم کېدو باچا خان ته خو ټول عمر خپل قام بدې ورته ویلي دي په هغه وخت کې ورته هندو ویلی دی مګر باچا خان د قام نه مخ نه دی اړولی او قام پرستي او نیشنلیزم هم دې ته وایي چې ته کله نیشنلیزم کوي او د قام لپاره غږ پورته کوي نو دا قام به ته وژني مګر دنه به ته مخ نه اړوي د ته به ځان قربان وایي خدای خدمتګارو ته په هغه وخت کې بد ویلی شوي دي سپکې ورته ویلی شوي د کفر فتوې پې لګېدلي مګر دا خلک د خپلې خبرې نه وه اورېدلي ایمل خان په 3 ورځو کې د هر څه ډسمس کړ چې ته راغلې د عوامي نیشنل ګوند دا خبره په نیشنل ګوند کې خو ډېر تکړه تکړه خلک شته هغه ورته ولې نه وایي چې ته دا ساوتې بوتې وایي چې زه د ټول قام په کیسه نه یم د هغه سړي په کیسه یم کوم سړی چې ما له اوټ راکوي ما سنیټر جوړوي ما وزیر اعلی جوړوي زما مریدي کوي د هغه په کیسه یم د نورو په کیسه کې نه یم ایمل خان د نورو خبرو ذکر ډېر کوي چې او چې خلکو ته پې غور کوي چې زما به یو 2 کسان ونیولی شي زه به بیا د هغې دپاره څه ونه کوم نو ایمل خان زه تا نه سوال کوم ته 2 کسان نیول څه کې ستا هغې ووژل ستا هغې ووژل سړي ته ورته نشي ویلی چې چا ووژل ما نه تپوس وکړه زه درته وایم چې چا وژلی مولانا خانزیب مګر پرون چې مولانا خانزیب چا ووژلو د هغه ذکر ته نشي کولی چې چا وژلی دی راشه دلته په جاري ووایه زه یو عام وګړی یم زه یو کارکون یم زه یو د کم سیاسي پلوي یم مګر ته ماته دا ووایه چې زه یې درته ښودلی شم ماته معلوم دی تا ته څرنګه د قام دښمن نه دی معلوم هغه 1400 چې ووژل د نیشنل ګوند هغه چا ووژل آیا تا ته نه دی معلوم ولې نشي ویلی ولې نه وایي نو مهرباني وکړه چاله پې غور مه ورکوه خلکو ته بله خبره دا هم ته په خپلو خبرو کې کوې چې کام ګمراه دی یعنې ګمراهان خو یې کړئ لږ صبر وکړه ګمراهان خو یې کوي خو د دې نه وروسته کنځلې مو واورئ سپکې هم واورئ نو زما خواست دی د نیشنل ګوند هغه پوهه خلکو ته اوس هم په نیشنل ګوند کې تکړه تکړه خلک شته دی لکه ادریس لالا د ثوابۍ لکه نثار باز لکه نور مشران هم په نیشنل ګوند کې شته دی هغه به د پاڼې نه لږ پناه وي د شیشې نه مګر هغوی پوهه لري هغوی د قام په تقاضا باندې پوهیږي نو زه د هغوی نه هیله کوم مهرباني وکړئ دا سړی پوهه کوي دا سړی سحر یو څه وایي ماښام بل څه وایي دا هر څه درله په 3 ورځو کې ډسمس کوي لنډه به یې دا کومه چې چېرته وراثي سیاست چې په وراثت کې چاته پاتې او چېرته د قام په زړه کې ځای پیدا کول دا بلا ډېر فرق لري نو مهرباني وکړئ هغه طرف ونیسئ او هغه طرف ته ودرېږئ چې چېرته د قام ګټه وي شخصیت پرستي پرېږدئ زما دپاره هر هغه سړی بهتر دی او زما مشر دی کوم سړی چې د قام دپاره حقیقي منډه وهي نو زه ولس نه هم دا هیله کوم چې د چا شخصیت پرست مه جوړېږئ زه دې وخت کې منظور پښتین پلوي یم او خوښوم یې
که چرته منظور پښتین 2 قدمه د خپل خبرې نه غلط شو خطا شو، زه به دلته په میډیا راشم، توبه به هم وباسم، زه به معافي هم وغواړم. هغه زړه چاودون خو به زه خپل تیر کړم د ځان سره چې زه په غلطه وم، مګر زه به په جار دلته وینا وکړم چې دا سړی غلط و، د لاره هم غلطه وه. زه د چا شخصیت پرستی نه کوم، زه د قام ګټه ګورم چې په کوم ځای کې و. نو تاسو نه هم هیله کوم چې د قام ګټه وګورئ او هغه طرف ته ودرېږئ. مننه.